سلامونه ملګرو. ټولو ته مبارک شه. زما به کوشش دی چې چېرته ښه خبرې، غوړ خبرې، د کار خبرې هغه تاسو ته را مخامخ کړمه. بالخصوص هغه ملګري چې هغه بېروزګاره دي، هغه چې ځان غریبان ګڼي، هغه چې قرضداري دي زما غوندې، نو د هغې لپاره دا ډېر ښه خبر دی. هغه خلک چې د وطن او د سیمې په حالاتو باندې، په معیشت باندې زړه خوري، اړې خوږېږي په دې بېوسۍ باندې، په غریبۍ باندې، په خپله بېکسۍ باندې، نو د هغې لپاره دا ډېر زیات غوړ خبر دی چې زړه مه تنګوئ. ډېر یعنې زه ګورم وخت په وخت باندې څیزونه ما له مخې ته م راځي، یا زما شوق هم وي چې داسې معاملو نه یا داسې خبرونو نه چې هغه د زیري خبرونه یا هغه د خوشحالۍ خبرونه یا هغه د خلکو پکې دلچسپي او خلکو ته ریلیف او سکون او آرام رسوي، نو چې هغه نه صرف د ځان دپاره یې ګورم بلکې تاسو سره به هم وخت په وخت باندې شریکوم. د ورلډ اف سټیټسټکس یو ټویټ پرون شیر کړی او په هغې کې لیکلي چې په امریکا باندې دومره قرض دی چې که د امریکې په ټوله آبادۍ باندې تقسیم شي نو د هر یو کس په حصه کې 94,088 ډالر په هر یو امریکني باندې قرض راځي. 94,000 یا 94,080 یا 88 ډالرز، دا ډېر لوی اماونټ جوړیږي. که موږ فرض کړو 1,00,000 ډالر، نو دا جوړیږي څه د پاسه 2 کروړه پاکستاني روپۍ، نو دا په هر امریکني باندې قرض دی. نو بالخصوص دا د هغه خلکو دپاره چې زما غوندې په قرض کې ډوب دي، هغه ملګرو دپاره چې هغه د وطن په حالاتو، د سیمې په حالاتو، د معیشت باندې زړه خوري، زړه پې دردېږي، خفه کېږي ورباندې، او دا احساس یې ورسره چې موږ قرضدار یو. تاسو ته یاده کړم چې په جاپان باندې د خپل جي ډي پي اګینسټ 237% قرض دی، او بیا دغسې ګریس او یو ایس او یو کې او په دې ټولو مرګونو باندې ډېر قرض دی. دا دنیا ټوله په دغه قرضونو باندې روانه ده. لہذا په ما چې د چا قرض وي نو زه به خپل سمیع خپلې اندازې ته ګورم، او دا زمونږ د غریبو خلکو دپاره او زمونږ د قرضداري او بېکاره بېروزګاره خلکو دپاره ښه خبر دا دی چې د دنیا په لوی طاقت، د دنیا په حساب سره چې کوم سوپر پاور دی، د هغې معیشت، د هغې سیاست، د هغې سفارت په ټوله دنیا کې طاقتور ګڼلی شي. هلته هم هر شهري 94,080 یا 88 روپۍ 88 ډالرز یا تقریبا 94,000 لمسم که ووایو نو دا څه 2 کروړه 10,000 خواوشا د هر امریکنی قرضدار دی. څومره زیات قرض ورباندې دی په امریکا باندې، ټوټل حجم یې څومره دی، نو هغه به زه کوشش وکړم چې دلته په دې سکرین باندې ولګوم، ځکه چې هغه اټلیسټ زما نه خو نه ویلی کېږي. هغه دومره اوږدې حصې دي، پته نه لګي 15 به 20 به 30 به 100 انچې دي، خو زه به یې کاپي کړم او دلته به یې پیسټ کړم، نو تاسو ته به اندازه کېږي چې په یو ایس باندې ټوټل څومره قرضه ده، او په هر امریکني شهري خو مې درته وویله په هر امریکن باندې هغه 94,000 یو ایس ډالرز ده. وخت راکولو د دې خوشخبرۍ او د دې ښه او غوړ خبر اورېدو دپاره به هر حال مننه.